همدغه ژبه ده چې د کفر دپاره دعوتونه په دې باندې کیږي. تاسې وګورئ دغه د دنیا میډیاګانې، راډیو و تلویزیون، فیسبوکونه، واټساپ ګروپونه یو چا د خیر دپاره فعال کړي دي، د الله عز وجل دین خلکو ته رسوي. یو چا د کفر د حمایې دپاره فعال کړي دي، ژبې راویستلې دي په پښتو، په فارسي، په اردو، په انګریزي، په عربي ژبه، په مختلفو ژبو کې کفر ته دعوت چلوي. کفر ته همدغه ژبه. د انسان په بدن کې دا ټول اعضا د الله عز وجل عظیم نعمتونه دي. که سترګې دي، که لاسونه دي، که غوږونه دي، که ژبه ده، که شونډې دي، که لاسونه و پښې دي، که زړه دی. که موږ د الله عز وجل د دغه نعمتونو شکریا ادا کول وغواړو، یقین په الله باندې وکوئ د یوه نعمت شکریا موږ نشو ادا کولی. دومره نعمتونه زموږ په دې بدن کې د الله عز وجل په موږ باندې دي. خو الله عز وجل چې انسان ته دغه ژبه نصیب کړې ده، په دې ژبه کې الله عز وجل عجیب کمالات اچولي دي. موږ شیان خوږوالی او تریخوالی دا په دې ژبه باندې معلوموو. په دې کې یوه قوه ده، قوه ذایقه ورته ویلی کیدای شي. څومره ذوقونه چې دي هغه په دې ژبه باندې معلومیږي. که د یوه شي خوند تریخ وي، که موږ دې ته ګوتې وروړو نه ورباندې پوهېږو چې دې تریخ خوند دی. که خوږ خوند وي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې یاره د دې خوږ خوند دی. البته که چېرته په دې باندې موږ لږه ګوته ککړه کړه او په دې ژبه باندې م کېښوده، فورا موږ ته معلومات کېږي چې یا دا خوږې اوبه دي یا دا ترخې اوبه دي. همدغه ژبه ده چې که نیکه استعمال شي، موږ د ژبې له امله جنت ته تللی شو. که دغه ژبه په سمه توګه باندې استعمال شي، موږ په دې ژبه باندې د الله عز وجل رضا ګټلی شو. موږ په دې ژبه باندې الله الله وایو. موږ په دې ژبه باندې تلاوت د قرآن عظیم شان ترسره کوو. موږ په دې ژبه باندې کلمه طیبه وایو. موږ په دې ژبه باندې الله ته سبحانک اللهم وایو. لمونځ په دې ژبه باندې موږ کوو او د الله عز وجل سره مکالمه او خبرې دا موږ په دې خپله ژبه باندې کوو. موږ په دغه ژبه باندې درود شریف وایو. موږ په دغه ژبه باندې د مسلمانانو په مابین کې د خیر خبره کوو. موږ په دې ژبه باندې خلک د الله عز وجل دین ته را دعوتو. موږ په دې ژبه باندې انقلابونه راولو. موږ په دنیا کې انقلاب د دغه ژبې له امله راولو. او بالاخره د الله عز وجل رضا او جنت ګټل، که دغه ژبه موږ په سمه توګه باندې استعمال کړو، الله عز وجل موږ ته راکوي. خو الله مه کړه، الله مه کړه که دغه ژبه موږ بیکاره استعمال کړه. همدغه ژبه ده چې موږ منفور جوړوي، په خلکو کې منفور جوړوي. خلک به له موږ نه کرکه او نفرت لري. همدغه ژبه ده چې په دې باندې بهتانونه ویل کیږي. همدغه ژبه ده چې په دې باندې د کفر خبره کیږي. همدغه ژبه ده چې د مسلمانانو غیبت ورباندې کیږي. همدغه ژبه ده چې بهتان ورباندې کیږي. همدغه ژبه ده چې مسلمان ورباندې مسخره کیږي. همدغه ژبه ده چې بیکاره وکارول شي، د مسلمانو قومونو په مابین کې دښمني ورباندې پیلیږي. بس ته قومونه دغه ژبه هلاکوي. او همدغه ژبه ده چې الله عز وجل هم دې وساتي چې موږ جهنم ته برابروي او له جنت نه م لرې کوي. همدغه ژبه ده چې په دې باندې ډیری ورونه د کفر خبرې کوي. همدغه ژبه ده چې د کفر دپاره دعوتونه په دې باندې کیږي. تاسې وګورئ دغه د دنیا میډیاګانې، راډیو و تلویزیون، فیسبوکونه، واټساپ ګروپونه یو چا د خیر دپاره فعال کړي دي، د الله عز وجل دین خلکو ته رسوي. یو چا د کفر د حمایې دپاره فعال کړي دي، د یو $50 ګټلو په خاطر باندې
ژبې راویستلې دي په پښتو په فارسي په اردو په انګریزي په عربي ژبه په مختلفو ژبو کې کفر ته دعوت چلوي کفر ته همدغه ژبه ده $15 ګټي خو بلې خواته مسلمانه ټولنه بېدینۍ ته ټېل وهي الله عز وجل قرآن کریم کې داسې تعبیر ترنه کوي اولئک یدعون الی النار دا خلق ور د جهنم ته رابولي والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه او الله عظیم ذات ته چې خلق جنت او بخنې ته رابولي الله دې موږ ته توفیق را په برخه کړي چې موږ دغه خپله ژبه په سمه توګه باندې استعمال کړو